بس نو دا مخامخ کابل انټرنیشنل ایرپورټ ته تللی دی دا سړک. ښه ښه تعمیرات هم شته په دغه ساحه کې. دا هغه د عزیزي پلازې ته راورسېدو. کابل نړیوال هوایي ډګر هغه یې لاره ده. دا نو دې ته بیا وایي 40 متره سړک. تاسې یې سیل وکړئ نو. کابل نو بس په دوبي کې کابل دی، ښه خوند کوي. ښایسته ښایسته سالونونه هم جوړ شوي دي په کابل کې. دا هم ښایسته سالون دی سلطان شهر. کابل کراون ټاور ده. واه واه کابل جان، نو دغه منظرې ته راغلو. ته وګورئ داسې دا د غره کورونه او دا لاندې په کابل کې شینګیا. ښایسته خوند کوي دا ځای هم ښه منظره لري. او تر ټولو خوندور یې دا د غره کورونه داسې ورته وګورئ. داسې ورته وګورئ څومره ښایسته معلومیږي دا کورونه. بس نو دا مخامخ کابل انټرنیشنل ایرپورټ ته تللی دی دا سړک. بس نو که د خارج هر څوک کابل ته راځي چې د میدان راووتی اول به دغه سړک وي. دلته نو ډېر ښه ښه تعمیرات هم شته په دغه ساحه کې. دا په ټول کابل کې نو دغه عزیزي پلازه غټه پلازه ده. داسې ورته وګورئ دا ډېره داسې هاخواته هم پرته ده، ډېر سروره پلازه ده عزیزي پلازه. مخته مې امبولانس دی د دغه د ماین پاکۍ د هلو ټرسټ په نامه د ماین پاکۍ مؤسسه ده. دا هغه د عزیزي پلازې ته راورسېدو. همداسې اوړو موږ. کوشش کوي په کابل کې ډریوران به ستا لاره بنده کړي، دی ځان ته لاره خلاصه کړي. لار ورکول فرهنګ بیخي نشته په کابل کې. لار بندول، بل مسلمان قیدول، دا د ډریورانو فرهنګ دی. غټه ساحه ده تر میدان هوایي پورې د چارایي صدامې سه. تقریبا راورسېدلو د میدان چارایي ته. مخامخ د کابل نړیوال هوایي ډګر دی. وینې کابل نړیوال هوایي ډګر هغه یې لاره ده. دا نو دې ته بیا وایي 40 متره سړک. دا نو بیخي غټ سړک دی کابل کې. یو دغه دی، یو د دارالامان دی. هغه 2-3 سړکه ډېر غټ سړکان دي. تاسې یې سیل وکړئ نو. یو څه د لمر سترګه هم راته برابره ده، داسې لږ به سایې ته سم.
کابل نو بس په دوبي کې کابل دی ښه خوند کوي، ژمی هم ښه خوند کوي، دواړه. په ژمي کې بیا دغسې واورې پکښې کښې د واورې چې سړی خوند اخیستی شي، او په دوبي کې بیا سړی چې د کندهارو په دې یخ ګرمو ځایو څخه راشي بیا ښه خوند کوي کابل. اوس په کندهار کې فکر کوم یاره ۳ څلوېښت ګرمي به یې د دې ۱۰ ۱ ۲ داسې شاوخوا یې ګرمي بالا تر دې نه اضافه کېږي، او سایه یې ښه یخه ده، د شپې هوا یخه ده. کندهار کې خو اخر داسې کیسه چې نه د شپې معلومې نه د ورځې. ښه ازاد سړک دی بالا، هر څو موټران چې یې پر ۱ ۲ ۳ څلور لینه یوې خواته، 4 بلې خواته، دا یې 8 2 بلې خواته، دا یې 10 2 بلې خواته، دا یې 12 لینه سړک دی، 2 غټ 2 کوچني. دا نو چې تر کندهار هرات هلمنده پورې داسې 2 لینه سړک ولاړ شي نو بیا به خوند کوي. خیر دا اوس چې جوړ دی دا هم قبول دی، بس صحیح دی. هغه پخوا چې را په یاد کړو جر سړک تر هغه دا اوس چې جوړ شو دا هم شکر دی. ښایسته سالونونه هم جوړ شوي دي په کابل کې، وینې دې ځای ته چې نو ماښام بیا راشې بیا نو داسې خوند کوي چې بیخي خبرې مه کوه. دا هم ښایسته سالون دی، سلطان شهر په نامه دی. چا رئیس شهید بېرته را وګرځېدلو د میدان هوایي پر سړک باندې، نو دغه خواته ځو، کومې خواته ځو هناکه خبره یم، قوای مرکزو خواته بېرته ځو، هغې خواته مو یو څه کار هم دی او هغسې پسې اوړو د چهاررهي دیوري خواته. دا نو بس کابل کراون ټاور ده، دا ډېر ښایسته ټاور دی په دې هغه منطقه کې، چې هر وخت راسم ماته ښه خوند نه کوي دا کراون. شاله خوا د سیده دی، نو ما چې تاسو ته ویلم هلته د قوای مرکز پر لاره باندې ځو، نو زما د هغه منظره د کابل په زړه کې وه چې ما ول دا زه په خپله هم ووینم او په تاسو هم ووینم. او بل دا ماښام مال ډېر ښایسته منظره لري چې راسې دا لاندې کابل وینې دا مکمل داسې رڼا یي ګروپان لګېږي، نو ډېره ښایسته منظره یي چې یو ګړی ورته ودرېږي، او په دغو کورو کې بیا ماښام مال ګروپان لګېږي، ډېر ښه خوند کوي. دې خلکو به ډېرې مزې کړي. دلته بیا عوام لوړه ډېره ښایسته یي، موټران وینې له هغې خوا هم راوړي را روان دي، نو داسې لنډ چې څوک اوړي شارینه خواته نو هغه بیا پر دغه لار باندې راوړي. دا تپه یانتن دی، د کابل د هر ځای څه چې معلومېږي دغه تپه معلومېږي، دغه سړک راپورته سوی دی، وینې دغسې راغلی دی، او دې کورو والا به ډېر خوند پر اخیستی. نو له خیر سره ځو به بالا، تا کېږو به لاندې راځئ د خیر سره. اوس یې بس بېرته مخ پر تاکېدو سو. دا ماښام مال ډېر خوند کوي، دا ټول کابل ګروپان لګېږي. د کابل نه د غره منظره ډېره ښایسته ده. داسې ورته وګورئ څومره ښایسته معلومېږي دا کورونه. دا داسې یو رقم لنډه لار هم ده، ځینې وخت چې بیروبارې خلک پر دغه لار باندې را لنډ د قوای مرکز و د
چارینو له خواسته چې راوړي کوټې سنګي یا دیبوري یا داسې کارتیسي او کارتیچارو خواته پر دغه لار باندې راوړي. دا په کابل کې بادغیس واټ دی مانه. اوس تقریبا بس پوهنتون ته رسېږو، د پوهنتون د شاخوا، او دا د مخ سړک کې د پوهنتون جوړ شوی ده ماما. هغه هم نه دی لیدلی، دا دو طرفه سړک شته دې مزنګه ته کوټې سنګي پورې تللی دی. وبې ګورو اوس هغه دا نو دې ته د پوهنتون چارایي وایي، چې شو ته وایي. دا بیا چې دا د جمال مینه ده، دا هم ښایسته ځای دی په کابل کې. ډېر غټ غټ بلاکونه دي پکښې کې، ښه ځای هم دی، ښه ارامه ساحه ده. اپارتمانونه دي دلته. څه یخه سایه ده. کابل پوهنتون پر شاوخوا باندې هم سرسبزي زیاته ده او په واوره کې ډېر خوند کوي دغه ساحه. ټیټه واوره سوي او پسې دوام کوي اور. دا ټوله د کابل پوهنتون احاطه ده. همدغسې مخامخ پسې راواوښتلو د کارتیچارو خواته. کارتیسي خو نو بیا پخوانی ځای دی، ښه ارام ځای دی. بنده ده؟ څه بنده ده؟ پر بنده کوڅه راغلو. ناوله ده خو هغه کیسه یې ډېرې ښایستې کوڅې دي. دا چې دا وزارت تحصیلات عالي ده د کابل. هغه کوڅه بنده وه، بېرته دغسې را وګرځېدو د دیبوري وخواته، چوک دیبوري. هغه سړک یې نه وی جوړ کړی دی، دا هغه خلک چې پر روان دي. او دا هم نوی دی یا دا نه دی نوی؟ زموږ چې پر روان دي دا هم نوی دی. دا نوی سړک ته راواوښتم چې ویې ګورو چې څنګه سړک دی. پوهنتون احاطه یې هم پر شا کړې ده. نو دغه پخوا دا ساحه په پوهنتون کې وله، اوس هله سړک پکښې جوړ شو. نو چې دا ساحه ټوله ښه سره پاکه شي، ګلدانونه یې برابر شي، بیا به ډېر خوند وکړي. تېر وار چې موږ راغلي وو دیبوري چوک یې هم کښلی وه، نو دا تر پوله پورې جوړ کړی دی. وینې سړک جوړ دی، خالي دا ګلدان یې پاته دی. او دا د سیمټي کټاره یې پاته ده. د کوټې سنګي پوله ته راورسېدو. دلته مې یو څه کوچنیانو لپاره یو څه شیان هم پکار دي. ذکرا ناوکۍ غوښتله، ما ته بابا د کابله څه ناوکۍ راوړه. دې به د ناوکیو سره ډېر ساتي. نو هغه خواته چې ور واوړې دغه ځای موټر صحیح نه دی. نو بس خدای دې وکړي چې بس د کابل ښار مو دا ځینې ساحې لیدلي، نو موږ هم دلې یو. نو معلومه نه ده چې څه وخت به ولاړ شو، شپې مو هم ډېرې کېږي. نو ستړي هم شو، بالا سفرونه مو ډېر وکړله. نو بیا به خبرې کوو نو چې دلې یو که بېرته ځو له خیره سره کور ته. نو تر بلې ویډیو ښه وخت، د الله په امان.